زرینو کرښو ته مو زه نصرت الله نصرت صاحبزاده هرکلی کوم. که مو ماشوم د شپې نه ویده کیږي نو باید څه وکړئ؟ ماشوم مو د شپې ویښ پاتې کیږي او ستاسې خوب هم خرابوي. آیا ماشوم مو غواړي د شپې لوبې وکړي او ستاسې خوب ګډوډ کړي؟ که ځواب مو هو وي، پوهانو یې ځینې د حل لارې چارې پیدا کړي چې که عمل پرې وکړئ هم به مو ماشوم ویده شي او هم به تاسې ښه په آرامه خوب وکړئ. اصلا ستونزه زیاتره وخت د میندو وي. دوی تر اړتیا زیات ماشوم ویده کوي او دغه ستونزه هغه مهال حل کیږي چې د ماشوم د ویده کولو لپاره سم منظم مهالویش جوړ شي. که مو ماشوم وختي پاڅیږي، مثلا د سهار له 6 بجو وړاندې پاڅیږي، نو میندې دې خپل ماشوم نه پرېږدي چې د شپې تر 7 بجو وړاندې ویده شي، ځکه زیاتره ماشومان د شپې تر 11 ساعتونو زیات نه ویده کیږي. که د شپې وختي ویده شي همداسې وختي پاڅیږي. ماشوم ته شیدې ژر مه ورکوئ. کوښښ وکړئ چې شیدې د سهار له 6 بجو وروسته لږ وځنډوئ، ځکه د ماشوم معده په ټاکلي وخت کې د شیدو څکلو عادت وي. همدا لامل وي چې ماشوم د لوږې له کبله د شپې وختي پاڅیږي. د شیدو وروسته ورکول به د دې لامل شي چې ماشوم به وروسته وږی شي او د ډیر وخت لپاره به ویده شي. بله طریقه، تر پاڅېدو وروسته لومړنی خوب یې ځنډنی کړئ. هغه ماشوم چې وختي پاڅیږي 9 بجو شاوخوا بیرته خوبولی یا خوب ورځي. په دغه حالت کې میندې باید ماشوم تر 10 بجو خوب ته پرېنږدي. دې سره ماشوم د ورځې ډیر وخت ویښ پاتې کیږي او په همدې عادت کیږي چې پر مټې د شپې او سهار ډیر وختي نه پاڅیږي. که مور تر 6 بجو وړاندې له خوبه پاڅیږي، مثلا لمونځ لپاره یا بل داسې کار لپاره، نو کوښښ دې وکړي چې ډیر په آرامه پاڅي، ځکه د ماشوم خوب ډیر سپک او نازک وي. ماشوم په معمولی خوریدا سره ژر پاڅیږي او شور یې تنګوي. که ماشوم مو د شپې ژر نه ویده کیږي، نو ماشوم مو د سهار 8 نه تر 9 بجو منځ کې پاڅوئ، ځکه که هر څومره ماشوم ناوخته پاڅیږي، وروسته چې بیا ویده کیږي هغومره وروسته ناوخته بیا ویده کیږي. د ورځې وروستی خوب یې مه ځنډوئ. هغه داسې چې د شپې د خوب او د ورځې د وروستي خوب ترمنځ باید لږ تر لږه 4 ساعته فاصله ورکړئ. یعنی د ورځې خوب او شپې خوب ترمنځ ماشوم باید حداقل 4 ساعته ویښ پاتې شي. که داسې ونه شول، ماشوم ته د شپې بیا خوب نه ورځي او د مور او پلار د خوب د خرابوالي سبب ګرځي. که مو ماشوم خوب مسلسل نه کاوه، یعنی ساعت ویده وي او بیا 2 ساعته ویښ وي، نو په داسې حال کې متخصصین وایي چې د شپې مو ماشوم په بستره کې ډیر مه پرېږدئ، ځکه هغه ډیر خوب ته اړتیا نه لري. متخصصینو دغه حالت په یو مثال کې تشریح کړی دی. هغوی وایي که مو ماشوم د شپې 1 ساعت ویده کیږي او 2 ساعته بیا ویښ وي، نو دا معنا لري چې هغه 2 ساعته په بستره کې اضافي تیروي. نو میندې دې هغه 2 ساعته وروسته په بستره کې واچوي او سهار دې د عادت سره سم راپاڅوي. او وروستۍ خبره، که مو د ماشوم د نه خوب لامل مرض وي، نو بیا د هغې علاج ته اړتیا ده. زیاتره وخت ماشومان د غاښونو د ودې څخه ډیر ځوریږي او له همدې عمله نه ویده کیږي، نو دا په هر ماشوم کې طبیعي او عادي لامل دی. که د غاښونو له کبله د ماشوم ژړا ډیره او خوب کم شو، نو بیا ډاکټر ته مراجعه وکړئ. د نن زرینې کرښې مو همدومره وي. ما نصرت الله نصرت صاحبزاده ته اجازه راکړئ. د الله پامان.